بسم الله الرحمن الرحیم. ټیبل هم وویل دا اپشن نه ښه یو ټیبل به رسم کو. کله چې تاسو ټیبل رسموئ دوه ټبه مویل ورسره فعاله کېږي، یو ډیزاین ټب او بل دی هم د لیاوټ ټب. ټول تنظیمات د ټیبل دي. کله چې ټیبل نه بهر بیرون کلیک کوئ بیا دوه ټبه غیر فعاله کېږي. نو تاسو د ټیبل داخل منځ کې کلیک وکړئ چې د ټبونه فعال شي. اول ټب دی ډیزاین دی. ډیزاین نه تاسو فقط د ټیبل لپاره ډیزاین ورکوئ، فارمات ورکوئ. دلته کونج کې یو اپشن دی، صحیح دی. په دې کې چې کلیک کوئ ټول ټیبل انتخابېږي، سلیکټ آل دی. دا اپشن نه که موږ فعال او غیر فعال کوو فعلا هېڅ تاثیر نه لري، صحیح دی. د دې په خاطر چې دا اپشن نه تاسو عملي کړئ د سټایلونه به ورته یو سټایل انتخاب کړي. دا سټایلونه وینئ، دو سټایلونه به یو ډیزاین ورته انتخاب کړئ. وروسته له دې اول اپشن هیډر رو. هیډر رو عنوان ته وایي، یا د سر رو ته څه شی وایي. کلک پې وکړئ ډیزاین درته ښکاروي، ډیزاین ولري که ونه لري، صحیح دی. ټوټل رو څه ته وایي، آخري رو ته ټوټل رو وایي. د دې ډیزاین وي که نه وي، فعاله یې کوي ډیزاین لري که غیر فعاله کوي ډیزاین یې له منځه ځي. باونډډ رو څه کار کوي، باونډډ رو یو رو ډیزاین لري یو یې نه لري، ټول په همدې شکل. فرست کالم لومړی کالم ډیزاین ولري که ونه لري په دې شکل. لاست کالم آخري کالم ډیزاین ولري که ونه لري. دا ټول د ډیزاین مربوط کیږي. او باونډډ کالم څه کار کوي، یو کالم ډیزاین لري یو یې نه لري، یو یې لري یو یې نه لري په دې شکل. دې ته باونډډ. نو که چیرې تو ډیزاینونه مو غوښتل په دې شکل کولی شي ټول فعاله کړئ، نو ټیبل مو داسې مکمل یو ډیزاین اخلي. او په ټیبل سټایل کې دلته کولی شي مختلف رنګونه انتخاب کړئ. دا ډیزاینونه او رنګونه دي. سټایلونه هم لري، ساده هم لري، کولی شي دې نه ساده سټایل ورته انتخاب کړئ. اما که غواړئ چې په همدغه سټایل کې دغه کوم سټایل چې تاسو اوس جوړ کړی دی یا انتخاب کړی دی دو کې تغییر راولئ، بیا کوم اپشن ورته وایي ماډیفایل ټیبل سټایل. مثال اوس ټیبل په دې شکل دی، تاسو ورته شي دا د بیکګراوند رنګ یې دا رقم شي، صحیح دی. بیکګراوندونه ټول څنګه کېږي، تغییرېږي. بل آل بارډر ولري، ټول بارډرونه یې وي، او د بارډرو مثلا د بارډرو رنګ یو بل رنګ ورته انتخاب کړئ. د بارډرو ډبل والا یو کولی شي تعین کړئ، او دلته هم د بارډر سټایل تعینوئ، صحیح شو. دا ټول تنظیموئ او بالاخره اوکې ورته وایي. نو کوم سټایل چې موږ انتخاب کړی په هغې کې څه شی راغی، تغییر راغی. او کلیر به دا معنا که غواړئ د دې فارمات ډیزاین هر څه پاک کړئ، فقط کلیر باندې کلیک وکړئ، ټول ډیزاین او فارمات یې پاکوي. او که تاسو یو نوی ډیزاین غواړئ جوړ کړئ، د ډیزاینو کې مثلا تاسو د خوښې ډیزاین نشته، نو څه ورته وایي، نیو ټیبل سټایل. دلته نوم ورته لیکئ، یو نوم ورکئ، او دلته راشئ ورته کوم ټیبل سټایل غواړئ جوړ کړئ. تنظیمات یې مخته اوسئ، رنګونه انتخاب کړئ، صحیح دی. بیکګراوند هم ورته انتخاب کړئ، مثال په دې شکل وي. دا مو ټول چې کله انتخاب کړل بالاخره ورته وایي اوکې. نو دلته یو سټایل جوړېږي، راشئ کلیک وکړئ، دا دی. دا یو سټایل شو چې موږ خپله جوړ کړو د سټایل 1 په نام، صحیح. او که بیا له منځه وړئ څه کوئ، ښی کلیک ډیلیټ ټیبل سټایل، بیرته د سټایل پاکېږي یا ورته وایي. نو دا د ټیبل سټایلونه او تنظیمات شو. شیډینګ څه ته وایي، شیډینګ سیوري ته وایي، یا مثلا تاسو بیکګراوند کې غواړئ رنګونه ورکړئ، یو کالم انتخابوئ، یو رو انتخابوئ، هغه تاسو پورې اړه لري څومره ساحه چې تاسو انتخابوئ. شیډینګ ته راشئ، دې ځینې مختلف رنګونه ورکوئ بیکګراوند ته، صحیح. او که چیرې یو سل کې کلیک وکړئ نو یو خانې ته رنګ ورکوي. او که دې کې دا ټول ټیبل سلیکټ آل کوي، بیا دلته ورته رنګ انتخاب کړئ، ټول ټیبل ته دا ډیزاین ورکړي. بل لرو بارډر سټایل لرو، کولی شي دې ځینې د بارډر یا د بیروني خطو سټایلونه یې تغییر کړي. مختلف رنګونه دي او مختلف سټایلونه یو ځل انتخاب کړي. پوینټر مستقیم شکل نیسي، یو قلم شکل. اوس غواړئ خپله یو بارډر رسم کړئ، کلیک کوئ، دا کش کوئ په دې رقم. وینئ زه دا رنګ تغییر کړم، یو بل سټایل انتخاب کړم، یا مثلا په دې توګه ښکاري درته. فقط تاسو په یو بارډر کلیک کوئ، په موږ شکل هغه بارډر سټایل اخلي. او دلته کولی شئ د بارډر سټایل تغییر کړئ، مثلا دو سټایلو کې دا سټایل انتخابوئ، صحیح. دا سټایلونه شو، د ځینې ورته سټایل انتخابوئ، او د ځینې ورته چې انتخابوئ ډبل والا انتخابوئ. دا بارډر څومره ضخامت ولري ډبل وي. اوس کله چې تاسو کلیک کوئ دا بارډر څنګه راځي، ډبل راځي. او پین کلر څه شی دی، د بارډرو رنګ دی. دلته کولی شئ د بارډر رنګ تغییر کړئ.
پوه شوي په دې باندې. بل اپشن لرو بارډر دی. بارډر کې ډېر اپشنونه دي. دا داسې یو کار وکړئ تاسو چې دا اول ساده ته تبدیلوو، ټول ټیبل سلیکټ آل کوئ. که غواړئ چې بارډرونه نور اپشن عملي شي دا یو ځل څه انتخاب کوئ، نو بارډر انتخاب کوئ. نو بارډر څه معنا چې بارډر بیخي ونه لري. زه اوس دا نو بارډر، اوس بارډر ښکاري تاسو ته نشته. اول اپشن څه وایي؟ باټم بارډر. څه معنا؟ د لاندې بارډر وي، تنها لاندې وي. ټاپ د پورته خواته بارډر وي. لیفټ چپ طرف ته بارډر ولري. رائټ ښي طرف ته ولري. نو هیڅ ونه لري. آل بارډر ټول ولري. صحیح دی؟ آوټ ساید تنها بیرونی چوکاټ وي، داخلي یې نه وي. ان ساید داخلي بارډرونه وي، بیرونی یې نه وي. ان ساید هاریزونټل داخلي افقي بارډرونه وي، د رو بارډر. او که ان ساید ورټیکل انتخاب کړئ بیا داخلي عمودي یا هم د کالمو بارډرونه راځي. صحیح شو؟ دې کې به یو سټایل ورته انتخاب کړئ. هر سټایل چې د ځینې ورته ټاکئ په همغه رقم انتخابېږي. اوس د ځینې ساده سټایل انتخاب کړئ، ورته وایي چې آل بارډر ټول ولري. بارډر باید ټول څنګه شي؟ ساده شکل ته تبدیل شي. اوس ورته وایي څه شی؟ آل بارډر. صحیح شو؟ او که چیرې مثلا په یو خانه کې تاسو کلیک وکړئ، دلته بل اپشن لرو ډایګنال ډاون بارډر دی. داسې یو سټایل چې په سیل کې دا بل باندې کلیک وکړئ، دا په بله زاویه به یو سټایل ورته شي په دې شکل. بعضو ټیبلو کې لیدلی وي خانه وي، کالم وي، خو د دوه اپشن په واسطه یې بلاکوي. بلاک دا معنی چې دلته د لیکلو اجازه نشته، یو خط پرې راکش کوي. نو دا سټایل دی که تاسو دونه کار اخلئ. هاریزونټل لاین کې یو سل یو خانه کې تاسو کلیک وکئ، هاریزونټل لاین په مخ خانه کې یو څه اچوي، یو خط اچوي. دا خط هم هغه وخت کې کار کېږي چې تاسو لیکل په قلم باندې کوئ. یو خط اچوئ چې لیکل مو کاږه رانشي، منظم راشي. یو خط ورته اچوئ. که چیرې ضرورت نه و پاکې کوئ. پوه شوئ په دې باندې؟ دته هاریزونټل لاین. او ډراو ټیبل څه معنا؟ ډراو ټیبل چې کله تاسو ټیبل رسموي، اوس خو ټیبل رسم دی، خو که غواړئ یو رو کالم ور اضافه کوئ کلیک وکړئ. که غواړئ کالم اضافه کوئ پورته کلیک کوئ، لاندې خواته څه شی اضافه کوئ؟ کالم اضافه کوئ. او که غواړئ یو رو اضافه کوئ د چپ طرف نه شروع کړئ، د ښي طرف ته داسې یو رو رسمه کړئ. دا تاسو په خپل اختیار دی. ډراو ټیبل دی، دا موږ ویلی هم په دې شکل. بیا راځو ډیزاین بارډر، دا وچی ډراو ټیبل. او بل اپشن چې دی ویو ګریډ لاین دی. ګریډ لاین ګرافو ته وایي. کله چې دا فالوي او غیر فالوي کار نه کوي، کار کوي نه ښکاري موږ ته. د دې په خاطر چې دا ګرافونه تاسو ووینئ، ټیبل به انتخاب کوئ ټول، او بیا به راشئ بارډر ته، دا به نو بارډر انتخاب کوئ. نو بارډر ځکه چې بیروني خطونه لري شي او تاسو ته ګرافونه ښکاره شي. دا اوس ګریډ لاین دی، ګراف دی. ګراف فقط د نمایش لپاره دی. کله چې تاسو لیکل کوئ کولی شئ تاسو منظم په رو کالم کې لیکنه وکړئ. صحیح دی؟ یعنې کالم روګانې موږ ته جدا کړي دي د دې په واسطه. اما که چیرې تاسو مثلا لیکل پای ته رسیږي، غواړئ چې ګراف هم ښکاره نه شي، بیا راځئ بارډر ته، ویو ګریډ لاین غیر فعاله کوئ، بیا تاسو ته ټیبل هېڅ هم نه ښکاري. صحیح؟ ټول ګرافونه او بارډرونه یې موږ آف کړي دي. اوس ټیبل شته دلته، خو بارډر نه لري ځکه نه ښکاري. څه پوهېږئ چې دلته ټیبل لرو؟ یو دا دی چې د ډیزاین لیاوټ ټاب ورسره فعاله دي. بل دا چې دلته یو اپشن لري، وینئ دا همیشه شوي، دا معنا ورکوي چې دلته څه لرو موږ؟ ټیبل لرو. لاندې یو بل اپشن هم لري، دلته مربع شکل. دا د ټیبل علامې دي. که چیرې ټیبل بارډر ونه لري نو دونه هم تاسو پېژنئ چې دې ساحه کې بارډر هغه لرو، ټیبل لرو. اما که غواړئ چې بارډر ورکوئ بیا سلیکټ آل، راځئ دې ځای کې ورته وایي چې آل بارډر، ټول بارډرونه یې ښکاره شي. بل اپشن لرو بارډرز اینډ شیډینګ دی. دا په خیر بیا د ډیزاین ټاب کې وایي. دلته چې انزر ټاب خلاص شو، ډیزاین ټاب کې دلته لرو پیج بارډر. دا اپشنونه بیا ټول دلته تشریح کوو. دا دی ډیزاین ټاب. صحیح دی؟ بل اپشن لرو هغه ټاب لیاوټ ټاب دی، او په لیاوټ ټاب کې اپشن دی سلیکټ. سلیکټ څه معنا؟ انتخابوي. موږ ته څه شی انتخابوي؟ کلیک پې وکړئ. اول اپشن وایي سلیکټ سیل، یوه خانه موږ ته انتخابوي. صحیح دی؟ او کوته چې سلیکټ کالم، مکمل یو کالم انتخابوي، سلیکټ کوي. او سلیکټ رو، تاسو رو خو پیژنئ که نه، درته تشریح وکړم، مکمل یو رو درته سلیکټ کوي، انتخابوي. او بل اپشن دی سلیکټ ټیبل، مکمل ټیبل یا جدول موږ ته سلیکټ کوي. ویو ګریډ لاین بیا تکراري راغلی چې موږ ته ګراف ښیي، او دا ګراف هم ویلې هغه وخت ښکاري چې موږ د ټیبل بارډر نو بارډر انتخاب کړو.
پراپرټیز ته راشي. پراپرټیز کې څو تنظیمات لرو. اول اپشن دی پریفرډ ویټ دی، سایز دی، د ځینه کولای شي د ټیبل بر مشخص کړي. څومره چې تاسو سایز دلته تغییروي اوکې ورته وایي ټیبل مو د بر له لحاظه څنګه کېږي کوچنی کېږي. سایز کنټرول زید دا به ورسره فعاله کوئ. انچ باندې غواړئ چې د بر کم کړئ او که په پرسنټ یا فیصدي باندې. لاندې اپشن بل دی الاینمنټ دی. الاینمنټ موږ ته جهت ښیي د ټیبل چې ټیبل په کوم ځای کې وي. د دې په خاطر به تاسو ټیبل سایز څنګه کوئ کوچنی کوي چې آزادانه په صفحه کې حرکت وکړي. اوس لیفت کوم طرف ته دی؟ چپ طرف ته دی. سنټر کې انتخاب کو مرکز ته راځي او که رایټ انتخاب کو ښي طرف ته انتقالیږي جدول. صحیح شو؟ دا اپشن. بل اپشن څه شی لرو دلته لاندې لیکلي ټکس راپینګ دی. ټکس راپینګ نن دی. نن دا معنا که زه لیکنه وکړم دلته اوس لیکنه شاوخوا اجازه نه ورکوي. دا لیکنه شو صحیح دی او جدول به را لاندې د ځنې ونیسئ کلیک کشې کوي لاندې ګورئ اوس لیکنې ته اجازه ورکوي شاوخوا اجازه ورکوي څلورو خواو ته. که چیرې تاسو راشئ لیاوټ ټاب ته پراپرټیز ته دلته اپشن اتوماتیک چې انتخاب شو اراوند. اراوند دا معنی چې څلورو خواو ته څه شی اجازه ورکوي متن اجازه ورکوي. که دا نن انتخاب کوي بیا فقط دوو خواو ته اجازه ورکوي. هغه دوو خواوې کومې خواوې دي؟ پورته او ښکته. ښي طرف او چپ طرف ته د متن اجازه نشته. صحیح شو؟ کله چې دا نن انتخاب کې دلته د اندن فرام لیفت هم ورسره فعاله کېږي. دا به څه کوي له چپ طرف نه ښي طرف ته جدول انتقالوي. قد یو څو انچ یا قیمت لوړ کړه اوکې ورته وایي له چپ طرف نه ښي طرف ته په همغه اندازه څنګه کېږي انتقالیږي. کنټرول زید. بیا راځو پراپرټیز ته. بل مهم اپشن دا دی ټیک ټیبل ډایرکشن دی. فعلا ټیبل چې موږ جوړ کړی دی د کومې ژبې لپاره دی؟ انګلیسي. که زه انګلیسي ولیکم آی ډي ټاپ پریس کوم کومې خواته ځي دا کرسر؟ ښي طرف ته ځي. ځکه انګلیسي همداسې وي له چپ طرف نه کوم طرف ته لیکل کېږي؟ ښي طرف ته. نو خبره دلته ده چې دا جدول دی انګلیسي ژبو لپاره دی یا لیفت ټو رایټ دی. که زه غواړم جدول دی پښتو دري لپاره جوړ کړم صحیح دی؟ یعنی لیکنه له دې خوا وشي له ښي طرف نه وشي چپ طرف ته لاړه شي. بیا تاسو داسې نه شئ کولی چې دا لیکنه پاکه کړئ صحیح دی؟ مثال دلته آی ډي ده دا پاکوم نیم پروګرام دا به ټول یو ځل پاک راځي له دې خو شروع کوو. مثال په پښتو باندې ورته لیکو څه شی ورته لیکو؟ شماره لیکو که نه؟ کله زه ټاپ پریس کوم لاندې رالویږي مخامخ نه ځي مشکل سره مخ کېږئ. یعنې تاسو مجبور یې چې هر ځلې په هره خانه کې به کلیک کوئ. بل مثلا څه لیکل کېږي؟ نوم. کله چې ټاپ پریس کوم باید کومې خانې ته لاړ شي؟ مخامخ خانې ته. خو کله چې زه ټاپ پریس کوم شاته ځي. ولې؟ ځکه ټیبل د انګلیسي لپاره دی او موږ چې پکې لیکو پښتو. نو تاسو به اول کار همدا کوئ پراپرټیز ته به راځئ رایټ ټو لیفت ډایرکشن به یې رایټ انتخابوئ بیا به ورته وایي اوکې. اوس که چېرې تاسو لیکنه هم کوئ ډېر منظم دلته مثلا ورته ولیکئ شماره ټاپ پریس کوئ مخامخ ځي. نوم ټاپ پریس کړئ. بل مثلا څه دی؟ تخلص دی ټاپ پریس کړئ. بل مثلا پروګرام ورته ولیکئ پروګرام. د پښتو لپاره یا دري لپاره تاسو رایټ ټو لیفت انتخابوئ. دا پکې مهم اپشن دی چې تاسو پراپرټیز ته راځئ دلته ډایرکشن ورته انتخابوئ. ډراو ټیبل بیا تکراري راغلی صحیح دی؟ دا دریم ځل دی تکراري سره کار یې کوي. اریسر دی. اریسر څه کار کوي؟ اریسر پنسل پاک دی. که غواړئ په همدې ټیبل کې بعضې بارډرونه پاک کلیک پې وکړئ. مثال د تخلص لپاره غواړو دغه ځای لوی کړو صحیح؟ نو فقط دغه یو کلیک کوئ دا خط څنګه کېږي له منځه ځي. د شمارې لپاره هم غواړئ دا دوه خانې سره یوه خانه کړي د لمنځ خط یې پاک کړي. یا مثلا د کالم مکمل خط پاکوي داسې راکش کې په دې شکل مکمل شی پاکوي خط یې پاکوي. دا دانه دانه کولی شي فقط کلیک پې کوئ تاسو ته بارډرونه پاکوي. صحیح شو؟ دې ته اریسر وایي. ډیلیټ په څه کار کوي؟ ډیلیټ مکمل تاسو ته یو سل رو کالم یا مکمل ټیبل ډیلیټوي. کنټرول زید. دا یو جدول لرو صحیح دی؟ جدول کې زه مثلا دلته یو دوه درې څلور پنځه نفره لیکئ. دلته به څو نومونه هم ولیکو. مثال لیکو څوک؟ احمد دی تخلص احمدي دی صحیح دی؟ دا بل نفر څوک دی مثلا د حامد دی د تخلص هم هر شی دی د دیوی هم دلته بل نفر به ولیکو. بل نفر مثلا څوک دی؟ اجمل دی. بل نفر هم کمال شو. اوس راځو ډیلیټ ډیلیټو. څه شی ډیلیټو؟ اول ډیلیټ سل. غواړئ یوه خانه ډیلیټ کړئ. مثال غواړم دا د احمد سل خانه مکمل څنګه کړم؟ پاک کړم ډیلیټ یې کړم.
احمد نه پاکو هدف مو څه شي دی سل پاکو خانه ټیبل نه بيخي نو تاسو راځي ډیلیټ ولته ډیلیټ سل خو کله چې تاسو سل پاکوي پوښتنه کوي وای چې دغه احمد سل ډیلیټ شي د دې پر ځای څه شي راشي اول اپشن shift cells right څه معنا لخي طرف د معلومات راشي د احمد پر ځای اوکي ورته وای صحیح شو اما دا او صحیح دی delete cell دا څه معنا یعنی shift cells right ل چپ طرف نه دي معلومات راشي کومه خواته خي طرف ته د چا پر ځای د احمد پر ځای shift cell up په څه معنا احمد د پاک شي خانه سل د پاک شي پر ځای اپ دا معنا چې لاندې نه د معلومات پورته راشي خیر پر ځای څوک راځي حامد اوکي ورته وایم سل پاکيږي پر ځای حامد راځي کنټرول زائد اما موږ معمولا په ټیبل کې اوسل نه پاکو مکمل رو پاکو کالم پاکو اول دوه آپشن څه دي ډیلیټ کالم دی مثال د پروګرام کالم هیڅ ضرورت نشته دلته یا دغه لتخلص نو وروسته څومره کالمونه شې دي دو یو تم ضرورت نشته غواړم د ټول څنګه کوم ډیلیټ انتخاب کې راشي ته ډیلیټ کالم مکمل کالمونه ټول درته څه کوي ډیلیټ کنټرول زائد اما که تاسو غواړئ چې یو رو ډیلیټ کې مثال د اول نمبر احمد مکمل غواړو الجدول نه وباسو ډیلیټ نو څه کوي انتخاب هم نه کوي مهم نه دی فقط یو کرسر کېږدئ ډیلیټ ورته چې همدغه رو موږ ته شي که ډیلیټ مکمل د احمد په نامه کوم رو چې وه ډیلیټ شو او بل اپشن څه شی دی ډیلیټ ټیبل دی ټول ټیبل غواړئ ډیلیټ کوي یو کلیک کوي مکمل ټیبل درته ډیلیټوي بیا راځو لیاوټ ټاپ ته بل اپشن دی رو ان کالمز دی که چیرې ضرورت شي تاسو یو موږ په اوله ورځ ویلې کله چې تاسو ټیبل جوړوئ څه شی باید درته معلوم وي د کالمو د روګانو شمیر معلوم وي صحیح دی دلته ورته مشخص لیکئ څو کالمه ولرو څو رو ولرو اما کله کله کېدای شي حساب غلط شي د رو کم بوت شي یعنی یو رو کم شي او یا هم کالم ته ضرورت کیږي بیا مهم دا نه دی چې تاسو باید ټیبل ډیلیټوي لسره به ورځئ بیا به یو کالم اضافه ورکوئ نه خیر به موږ دلته اپشن لرو مثال زه غواړم دلته دوهم نفر دی دوهم نفر حامد دی خو غواړم چې اول نفر لپاره څه اضافه شي رو اضافه شي کرسر به کېږدئ دوه اپشن لرو د رو لپاره یو اباف دی بل څه شی دی بیلاو دی کرسر مو کوم ځای کې ایښی که ورته وایي چې انزرټ اباف لمدغه دوم نمبر نه پورته یو رو اضافه کوي او که انزرټ بیلاو وایي دوم نمبر نه لاندې یو رو اضافه کوي خو زه غواړم کومې خواته اضافه شي نو ورته انزرټ اباف بیا کولی شي دې کې لیکنه وکړي چې اول نمبر دی هر څوک چې دی ټول معلومات یې ولیکي دا د رو ضرورت دی چې کولی شي تاسو پورته او ښکته رو اضافه کړئ اما که چیرې ضرورت شي تاسو کالم اضافه کړئ کالم دوه حالت لري یو رایټ یو لیفت مثال شماره شته نوم دی تخلص دی د شاګرد د پلار نوم باید ولیکل شي لرو د پلار نوم لپاره کالم نه لرو له تخلص نه وروسته د پلار نوم راشي کرسر کوم ځای کې دی کرسر پروګرام سره دی اوس زه څه ورته وایم انزرټ رایټ که لیفت رایټ ځکه د دې پروګرام ښي طرف ته کالم اضافه کیږي او که د چپ طرف ته ضرورت و بیا تاسو ورته انزرټ لیفت د ضرورت په اساس تاسو ته رو کالم اضافه کړئ بل اپشن لرو مرج سل لرو مرج سل تاسو ته څو سلونه څو سله خانه یوه خانه جوړوي مثال زه غواړم دغه دوه سله چېرته دي یو سل او دا هم څو دوه دا دواړه غواړم یو ځای کړم نو څه کوئ ورته مرج سل تاسو ته څو سلونه سره یو ځای کړي یا مثال غواړم دا د سر ټول زه یو سل جوړ کړم نو څه ورته وایه مرج سل ټول درته په یوه خانه تبدیلوي دا ضرورت کیږي صحیح دی بعضې وختو کې تاسو کولی شئ دې په واسطه څو خانې سره یو ځای کړي سپلایډ سل به څه کار کوي سپلایډ سل کومې خانې چې تاسو مرج کړي دي د سپلایډ په واسطه یې بیرته تقسیموئ دغه څو سلونه ما یو ځای کړه دوه زه غواړم بیرته یې دوه کړم اوس خو یو دی نو څه ورته وایه سپلایډ سل پوښتنه درنه کوي څو کالم هلته ضرورت و څو کالمه وه دوه وو دلته ورته ولیکئ کالم دوه څو رو یو رو ده اوکې ورته وایي بیرته هلته یو خط درته شي یعنې هغه مرج یو ځای شوې خانه درته دوه خانې جوړوي سپلایډ ټیبل څه کوي سپلایډ ټیبل درته نیموي مثال دلته نمبرونه لیکو دا پنځم نفر شاګرد شپږم اووم اتم خو موږ وایو تر څلورو یا تر دریو پورې یا تر څلورو پورې دا په یو جدول کې شامل دي دغه څلورم نمبر نه را په دې خوا نور دې څنګه شي په بل جدول کې دي اوس فعلا څو جدول لرو غواړو یو جدول نه دوه جدول جوړ کړو کرسر به کېږدئ ورته وایي سپلایډ ټیبل
کوم ځکه مو چې کارسر لغنه ورسته درته ټیبل څنګه کوي تقسیموي. اوس دوه ټیبل شو، دا ځان ته ټیبل دی، دا ځان ته ټیبل دی. صحیح شو؟ شارټکټ څه دی؟ کنټرول شیفټ انټر. هر ځکه چې کارسر وي درته ټیبل لمغه نه سپلایټ کوي، تقسیموي. سر مخلاص شو په دې باندې. دا و د ټیبل اپشنونه تر دې ځې پورې. نورې په خیر پاتې دي او بیا بله ورځ ته وینو. سوال لرئ؟ مشکل